د مهمو خبرونو سرټکي. له 103 هیوادونو او ادارو سره د اسلامي امارت ډیپلوماټیک تعامل. یوه نوې څېړنه ښایي چې ایران، چین او ترکیه د افغانستان اسلامي امارت سره د واک ته له رسېدو راهیسې تر ټولو زیات ډیپلوماټیک تعاملات کړي دي. د څېړنې پر بنسټ اسلامي امارت په تېرو 5 کلونو کې له بېلابېلو هیوادونو او ادارو سره له 3600 زیاتې ډیپلوماټیکې اړیکې او غونډې کړي دي. ولی گفته میتونیم که رابطه افغانستان گسترش پیدا میکنه و افغانستان میرن عضو جامعه جهانی میشن و از انزوای جهانی هم نجات پیدا میکنه که این به خود به نفع افغانستان و مردم افغانستان است. له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پر پراخېدو د ایران ولسمشر ټینګار. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان د کرنې وزیر د راپور له اورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراخولو ټینګار کړی دی. او پر ایران تر ټولو شدید او بېساري اقتصادي فشار پلي کول. د امریکا ولسمشر پر ایران تر ټولو سخت او بېساري اقتصادي فشار اچول امر کړی دی او ویلي دی چې هر هغه اداره چې یا هیواد چې له اسلامي جمهوریت سره همکاري وکړي سزا به ورکړل شي. ارغچي وایي چې پر ایران اقتصادي فشار د امریکا د اتباعو د غولولو هڅه ده او د امریکا اقتصادي ترهګري ټوله نړۍ ګواښي. تهران باور لري چې واشنګټن خپل راتلونکې ماتې اقتصادي جګړه بللې ده. Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. کېدای شي په یو وخت کې دا کار ترسره کړو خو اوسمهال وضعیت ډېر ښه دی. سره له دې ښایي په یو وخت کې خبرې بیا پیل کړو. سلامونه، وخت مو په خیر. له یک تلویزیون د شپې 8 بجو خبرې ټولګې ته اخر اخلاص نن پنجشنبه د زمري یا اسد 9 چې د اګست 20 سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ مشر د افغانستان په اړه د اسلام آباد د پالیسۍ له نیوکو وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه د ملي خبرو اترو غوښتنه کړې ده. نوموړی وایي چې د پاکستان اوسنی چلند د اسلامي امارت د کمزور کولو پر ځای ممکن عام افغانان له پاکستانه جلا کړي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر اوسنیو سیاستونو نیوکه کړې او دغه سیاستونو د جدي بیاکتنې غوښتنه یې کړې ده. عبدالله خان په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په اړه باید د پاکستان سیاستونه د دغه هیواد د ملي ګټو د امنیت د خوندي کېدو او د امنیتي ځواکونو د ژوند د خوندیتوب په پام کې نیولو سره جوړ شي. نوموړي همداراز له پاکستان څخه د افغان وګړو په ځانګړې توګه د هغو افغان ښځو د ایستلو پر بهیر نیوکه کړې چې په دغه هیواد کې پر زده کړو یا کار بوخته وي. عبدالله خان ویلي که د اسلام آباد اصلي اختلاف له اسلامي امارت سره وي نو داسې اقدامات باید ونه شي چې په پایله کې د افغانستان عادي خلک د پاکستان پر وړاندې ودروي. روابط پایدار میان افغانستان و پاکستان با اعتماد سازی واقعی و پایان سیاست‌های دوگانه پاکستان در قبال افغانستان ممکن است. در غیر آن فرصت‌های همکاری و همگرایی‌های منطقوی از بین خواهد رفت. نوموړي خبرداری ورکړی چې د پاکستان اوسنی سخت دریځ ښایي برعکس پایلې ولري او د اسلامي امارت د کمزوره کولو پر ځای د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ واټن لا زیات کړي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد سیاست باید د پراخ ملي بحث او اجماع پر بنسټ جوړ شي. داسې سیاست چې هم د پاکستان ګټې او امنیت په پام کې ونیسي او هم د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې د دواړو هیوادونو د خلکو اړیکې لا ترنګلې کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ځانګړې توګه د امنیتي سرحدي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو د شتون له امله له جدي اختلافونو سره مخ دي. پاکستان که در قبال مردم افغانستان کدام روش را اختیار کرده این به نفع پاکستان نمیدانیم، چرا که مردم عادی افغانستان در مقابل پاکستان موضع‌گیری برای فعلا برای آینده دارند. از او خاطر است که عبدالله خان درست گفته است و ای که مردم افغانستان در این شرایط به کمک همسایگان خود ضرورت دارند، ولی افغانستان روز به روز به طرف پیشرفت قدم می‌ور دارد. از او خاطر است که همه سیاسیون پاکستان بالای حکومت فعلی انتقادی دارند.
بلخوا په کابل کې اسلامي امارت په وار ویلي چې په پاکستان کې اوسنی خراب امنیتي وضعیت د اسلام آباد د کورنۍ مدیریت د کمزورتیا له امله دی او پاکستان خپلې امنیتي ستونزې له قانع کوونکو دلایلو پرته پر افغانستان تړي. اسلامي امارت ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ګډون د هیڅ هیواد پر ضد استفاده وشي. په پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاست پر سر د ملي خبرو غوښتنه ښایي د اسلام آباد د اوسني سیاست د اغیزمنتیا په اړه د کورنیو بحثونو د زیاتېدو څرګندونه وکړي. د دغه سیاست متقدین وایي د پاکستان د افغانستان تګلارې ته اړتیا ده چې بیا وکتل شي او د هغې سیاسي امنیتي او بشري پایلې وارزول شي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافونو له دوام سره دا پوښتنه لا هم مطرح ده چې آیا پر افغان وګړو زیات فشارونه د پاکستان امنیتي موخو ته رسیدلی شي که برعکس د دواړو ملتونو ترمنځ واټن لا ژوروي، هغه موضوع چې د پاکستان د سیاستوالو په کچه جدي بحث او بیا کتنې ته اړتیا لري. پر همدې موضوع د بحث په تړاو را سره د سیاسي چارو شنونکی عزیزالدین مرج را سره دی. مرج صاحب راوشو لومړۍ پوښتنې ته د اسلامي امارت پر وړاندې د پاکستان پالیسي څه شی ده؟ مننه. لومړی تاسو ته باران خور، تاسو خلکي همکاران، تلویزیون کارونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. ګورئ، په خواشینۍ سره د پاکستان چارواکي هم د بهر لخوا ټاکل کېږي، بهرنی او کورنی سیاست هم بهرنیان ورکوي. دوی په دې پوهېږي چې څه کوي دا غلطه لاره ده، یو ګاونډ هېواد په توګه سمه لاره نه ده، راتلونکی ښه نه لري، نفرت جوړېږي، بدبیني جوړېږي، تاریخي دښمنۍ منځته راځي. اما خو دوی ناچاره ځکه دوی ټاکل سوي د همدې کار دپاره دي چې باید دا کړنه ترسره کړي. غټ برنامه، هدف، پروګرام ورکوي. دوی د مجري یا د مامور په مخ ته بیایي. غر غواړي دا سیمه نارامه کړي، په طالبانو فشار راوړي، داعشان راولي، نورې ډلې ته راولي، هغه انتقال کړي مرکزي اسیا ته، روسیه، ایران، چین په تهدید کړي. په ټوله کې دا لویه برنامه ده. اما په دې باندې پوهېږي چې افغانان هم اوس هوښیار سوي دي. 50 کالو جګړو دوی دې ته پوه کړي چې نور به نیابتي جګړې افغانستان ته رانسي. که څوک شعار ورکوي د دین، د اسلام، د جهاد، د میراب، منبر، داعش، بلبل، نور دا افغانان ګمان په دې وغولېږي، ځان قربان کړي. ګوره دا اوس لساو جبهې جوړې سوي دي، مختلفې جبهې دي. ما ټول په دې باندې پوهېږي چې دا جبهې بېرته له پاکستان را روانې دي. خپله په بهر کې ناستې، په فرانسه او امریکا او په دې ځایو کې قومندې ورکوي، په انګلستان دې ځایو نه. نو د غریب بچان استعمالول یې کول، اوس هغوی مخکار سوي دي. پوهېږي خلک چې دا غله مفسدین راځي، دلته بیا د موږ جبونه لوټوي، د موږ حق وړي. همدغسې په غربي نړۍ پوهېږي چې دغه 50 کاله دلته د عربو پیسې وې، پاکستان مجري و، د ایران او امریکا جنګ. اوس خپله دوی وایي، مشران یې وایي چې موږ ګوره خواجه آصف وویلې، بېنظیر بوټو وویلې، پرویز مشرف افشاګري وکړه، هنري کلینټن دا خبره وکړه ده. ټوله دنیا اوس خپله وایي چې موږ جنګ کوو د روس سره. د روس امریکا جنګ و، سړه جګړه وه، ګرمه جګړه افغانستان ته راوړې وه، توده جګړه دلته وه. نو بنان پاکستان چارواکي په دې پوهېږي، خو دوی په دې هم پوهېږي چې بقا پاکستان نه لري. دوی په دې وجه نه دوی چې متقاعد سیم په بهر کې ژوند کوي، دغه اوس برحاله دي، دوی پانګونه کورونه په بهر کې دي، بچیان په بهر کې درس وایي. دوی په دې پوهېږي چې دا پاکستان یو موقت حکومت ده، دا له منځه بېرته ځي، د خاصو موخو اهدافو لپاره جوړ سوی. که دوی په دې پوهېدی چې دا دایمي پاکستان ده او پنجاب ده او دوی دي، بیا دوی خپلې کورونه، شتمنۍ، سرمایه، هر څه مالکیتونه یې اخیستل، پاکستان کې جا پیجا کېدله، بزنسونه یې جوړوله، اولاد یې بېرته راوښتی و. او بیا به دوی په دې پوهېده چې له ګاونډیانو سره ښه سلوک ښه ده، ځکه د نسلونو دښمني پاتې نه شي. دوی په دې پوهېږي دا شی له منځه ځي. نو وارث صاحب، دلته پاکستان سیاسي ستونزې خو له افغانستان یعنې حکومتونو سره لري. دلته که راشو، دلته د دوی خپله چارواکي وایي چې پاکستان غواړي د دې پالیسۍ په پلي کولو سره د عام ولس ترمنځ واټن رامنځته کړي. آیا په رښتیا هم همداسې د لامل یې څه شی دی؟ نه، ګمان نه کوم داسې، ځکه دا برنامه غرب ورکوي پاکستان ته. پاکستانیان خپله بیا هوښیار دي، په دې برنامو پروګرامو کې دوی خپل کمیشن اخلي. ګوره دا بلوچانو سیمه ډېره نارامه کړه، یو یې دې لپاره چې ګوادر کې چینایانو مخه ونیسي،
بل هلته کشمیر او په ګوادر کې نارامي وکړه دغه سړک لغه جنه شروع ته دي انتها جوړ نسی. بل خواته ایرانیانو ګوره ویل چې دلته په بلوچستان کې سیمه کې سیستان ته نږدې سلاو مهمات چي کیږي دوی هلته ورانه وړډوره جوړه کړې وه ترغه چې سلاو مهمات دا ځای په ځای کې هلته د ایران ته نږدې او هغوی اختار وکړه که چیرې موږ د پاکستان له خاورې خطر راغی موږ پاکستان حمله کوو. دا بیا څه نه هغوی په خبر سول هلته لاړل د سعودي سره او ترکیې سره د مکې په نوم یو تړون لاسلیک کړ. په دې ټول پیږي چې امریکا له سیمې نه پروت او جګړه خپل نه کوي دغه ځوانان نوي پهلوانان میدان ته راوستل سبا حمله کوي په سعودي ترکیه او پاکستان موجود دفاع وکړي. ترکیه نه ډارېږي ځکه ته د شاترشاه ناتو د سعودي پیسې او نفت او شراکت دی بندر عباس د جې کې لري اخواته بیا پاکستان اتوم وسته لري دا یو تهدید جوړول. ګوره پاکستان په دې ورغی چې خپل کمیشن خپل پیسې ثابت سعودي ته وایي ته خو پیسې په کار دي د ما د معاملې د لپاره دا په کار دا هغه په کار دا ولته ناتو خاطه دوی خيار دي پنجابیان دا پنجابستان د پنجابستان نه وای دی ول پنجاب په شک پشان بلوچستان پښتونستان او کشمیر چې دا سیمه اوس د اشغال کړي دي دا به هم وساباد وي. توازن د قوا او توازن د قدرت توازن د مصرف باید موجود وای پیشرفت باید آسان وای پرمختګ اما متاسفانه دي طرف پنجاب ته هر څو ورکې د نور سیمې ټول ساتلې دي جنگ جګړې ځکه په دې په دې پیدا د موږ سیمې نه دي دوی په دې هم پیدا پنجاب هم برته هند زی مارم دوی خپل چون قومي حساب لري په هند سره په د خاور د پنجابیان د خاور دند او بل فعل تزوان کې هغه سیمه آرامه کړل او جوړه کړل او ډېر کوم معاشره ځوان لري اوت اثر د اسلام په کې د کېږي نه. نو مرسل د پاکستان ولې د افغانستان سره امنیتي اقتصادي او د کډوالو مسله له سیاست سره تړي تر شاله مزه شیدای غوړ له دې لار په اسلامي امارات باندې فشار راوړي بالکل فشار مثلا د کډوال د لپاره نه باسي د بیچارهګي نه به استفاده وکي په تنخوا ورکې داعش د یک ډول ته جلب جذب کی اما خوشبختانه چې طالبان فورا اقدام کوي او دوی ته د معیشت او د کور او د ځای زمينه مساعدي دا پلان د پاکستان خنثی کیږي کله چې دا خنثی بیانو بل برنامه جوړ کړي لارې باندې کی د بدیل لارې پیدا سیو خپل درنه کارخانه تولید زیاده کوم مجبوریت ته کوي احتیاج او مادر ایجاد است دغه لپاره بیا دلته بیا پخمانه سي بیا بل لارې پیدا سي به بمبار شروع کی امنیت دا خبره د سوال تهدید لا نه ودی بیرته بل د حمله په وسی یا مثلا انتقامګری او سوسی بالغ بیا بل لار لټي فلحال په خپل په ماموریت کې د غرب لپاره ناکام راغلی ځکه اوس ماموریت زیاتره امریکا قطر او ترکیه ته ورکړي لدینا دای هم لري چې ماموریت الله نو خبر ته څوک پیسې ماش کمیشن ورکړي نو دوی خو بیا ګوره دوی خپل مرشدان د ایملولي او څومره مخکې ویل مسمخکې وای پاکستان کې جګړه ونه کې دغه پالیسي مختبونه زی د پیسې لکوم کوي پام د باندې ابراد معیشت کوي نو دا وجه د دې خپل ګډ پر بنیاد متاسفانه دا غلط لار نه ولې بل پالیسي نه جوړي چې سمه پالیسي په سمه طریقه پیسې پیدا کی امر دوی په کې خیر یا د سیمې هم د افغانستان مخاشنه سره چې دوی اجازه نه لري. ډیره مننه کوم د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مرشد صاحب تاسو له حضور څخه خبرونه کې کور مودان تاسو نه مننه. اوس هم راځو د خبرونو دوام ته. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان افغانستان ته د خپل سفر په اړه د هیواد د کرنې د وزیر د راپور له اورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراخولو ټینګار کړی دی. پزشکیان د ایران له اجرایوي ادارو غوښتل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت پر وړاندې خنډونه لرې کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر او پانګوالو د ایران له اقتصادي چارواکو سره د سوداګرۍ کرنې او صنعتي همکاریو د زیاتوالي په اړه خبرې اترې کړې دي. له بل خوا د فراه ولایتي چارواکي وایي چې د فراه او جنوبي خراسان سوداګرو ترمنځ د سمنټو په برخه کې د 5 میلیون ډالرو په ارزښت څو سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دي. له تاسو خپل ټول همکارانو په مننه سره زموږ د شپې 2 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.